ضروري سوال دی هغه دا چې زه د ترور لوري مې غوښتلې ده یا په نکاح کړې ده نو یو مسله دا دی چې د ترور دا لوري دا زما نه ده خوښه او زما د هغې خور خوښه ده خو نه مور پلار وایي چې ته به لازم د دقې جنۍ سره واده کړې دویمه مسله دا ده که زه ورسره واده ونه کړم نو بیا د دغې جنۍ رور زما خور نه واده کوي ځکه چې هغه هغه له ورکړې ده چې ته به دا واده کوې موږ به دغه واده کوو نو په دې شرط هغوی زما د خور سره واده کوي چې زه د هغوی د خور سره واده وکړم اوس حال د دې مسلې هغه څه دی الجواب اول خو دا خبره یاده کوي دا کم عقد د واده چې شوی دی د دوی په منځ کې دې ته نکاح د شغار ویل کېږي او دا حرام دی چې ماله خور راکړې زه به دله خور در کوم ماله لور راکړې زه به دله لور در کوم دا په شریعت کې نشته او حدیث کې داسې راځي صحیح بخاري صحیح مسلم کې عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن الشغار پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شغار د واده نه منع کړې ده د شغار د واده څه ته وایي نو د هغې تعریف دا دی چې هر یو خپله لور یا خپله خور بل ته په نکاح ورکي په دې شرط چې هغه له خپله خور یا خپله لور په نکاح ورکي که منځ کې مهر او که نه بعض علما دا وایي که مهر یې پکې ایښودی بیا څه خبره نه ده بغیر مهر حرام دی نه دا کمزوري خبره که مهر پکې ایښودی او که نه یې ایښودی خو چې دا شرط یې پکې ولګو نو دا نکاح حرام دی او په دې باندې یو بل ښایسته دلیل هغه یو روایت ته امام ابو داود راوړی نورو کتابونو کې مشتي عبدالرحمن ابن هرمز رحمه الله وی چې عباس ابن عبدالله ابن عباس دا عبدالله ابن عباس زوی د عباس هغه عبدالرحمن ابن الحکم ته خپله لور ورکړې وه عبدالله عباس هغه عباس نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تره نه عباس د عبدالله ابن عباس زوی هغه عبدالرحمن ابن الحکم له خپله لور ورکړې وه په نکاح کړې وه ته او عبدالرحمن ابن الحکم عباس ته خپله لور ورکړې وه او دوی پکې مهر هم ایښودی چې مهر به دی دغه نو معاویه رضی الله عنه د دې نه خبر شو معاویه ابن ابي سفیان نو هغه په هغه ټیم کې چې کوم مشر مروان ابن الحکم هغه امیر مقرر کړو هغه ته لیکلو کړو چې د دوی په منځ کې جداوالی راولی یعنې دوی د نکاح صحیح نه ده او دی ورته هم په خط کې ولیکل هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه شغار دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړی دی نو اولنی خبره خو ورور په دې سوال کې دا ده چې دا نکاح په دې طریقې سره دا صحیح نه ده چې دا شرط پکې کېښودی شي او که چېرته بې شرطه داسې کار وشي لکه یو کور والا لاړ شي د یو کور نه جنۍ وغواړي بیا څه وخت بعد راشي هغوی هم د دې کور نه جنۍ وغواړي هېڅ خبره نه ده دا شرطونه پکې نه وي چې زموږ دا به غواړي نو موږ به یې درکوو که دا دې ونه کړه نو هغه نه کوو دا قصې به پکې نه وي خو اتفاقا داسې وشي نو په دې کې څه حرج نشته خو که چېرته د مخکې نه اتفاق داسې وکړي او شرط پکې وتړي بیا دا نکاح حرام دی اوس د ډېرو په زړونو کې به دا خبر راځي چې موږ خو داسې کړي دي ځکه زموږ پښتنو کې دا قصې ډېرې دي نو چې چا کړي دي صحیح خبره دا ده راجح قول او د دې حدیث پرانه کې چې دا نکاح صحیح نه ده خو دی جاهل و په هغه ټایم کې نو اوس کول به د داري چې دا نکاح صرف تجدید وکړي بس نکاح تازه کړي نور پیسې نشته ځکه چې دی د دې مسلې نه خبر نه و جاهل و چا خبر کړی نه نو د نکاح تجدید هغه پې لازم دی نو دې ورور ته موږ دا وایو چې اول خو تاسو په دغه مسله کې پرېوتې او دا مسله څه ده صحیح ده غلطه ده دا نکاح نشته په شریعت کې دویمه مسله چې کومه غلطي کېږي دې ځای کې هغه ده چې نکاح چې کله کېږي په دې کې به هلک او جنۍ راځي او د جنۍ هغه کې ورسره بیا دام دي چې د جنۍ ولي به هم راځي یعنی د هلک
په نکاح کې مشر ته ضرورت نشته، د مشر رضا ته ضرورت نشته. یعنی یو هلک نکاح وکړه یو جنۍ سره، جنۍ هم راضي ده، مشر هم راضي دی، او د ده د طرف نه پکې نور څوک نشته، مشران نه پرې هغوی راغلي دي او نه هغوی موږ راضي یو د نکاح وکړه، نکاح صحیح ده. خو چې جنۍ وکړي بغیر ولی نه، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې لا نکاح، دغه نکاح صحیح نه ده. او یو حدیث کې داسې راځي چې کومه زنانه په خپله نکاح تړي نو دا زناکاره ده. وجه دا ده چې که څوک سوال وکړي چې ولې هلک دپاره پراختیا او جنۍ دپاره نه، هلک بهر ګرځي، هغه خبر دی د دې خاندان نه، د دې جنۍ نه، هغوی د مشرانو نه، هر چې جنۍ ده نو هغه د بهر حالاتو نه ده خبر، هغه د هلک نه څه خبر ده. خو چې د هلک مې لیدلی یو نظر او بیا د نن سبا چې دا کومې قیسې دي او هغه به ورته ویلي چې زه به تا ډېر مین یم او زه به ستا دپاره هر څه قربان کړم، او جنۍ وایي زه پرې راضي یم. نه، دا پته خو به د دې جنۍ مشر ته لګي چې د هلک څومره اوبو کې دی، د ده خاندان څه دی، د ده اصل نسل څه دی، د کوي څه، د ده دینداري څه ده، د جومات ته منځله راځي که نه راځي، د د خلکو په مخ کې په څه کې مشهور دی، د نشې تماشې کوي که نه کوي، د دې هلک پلار څنګه دی، د ده وروڼه څنګه دي. ټول حقیقت خو بار سړو ته معلوم دی، ښځو ته دا حقیقتونه خو نه دي معلوم. نو ځکه د ښځې په نکاح کې د ولي رضا کېدل دا شرط دی چې مشر به پرې راځي. هر چې هلک دی نو دی به خپله نکاح کولی شي، دې کې څه حرج نشته. اوس دلته مسله د هلک رضا د جنۍ رضا دا شرط دی، او دلته هلک راضي نه دی، دا بل غلط کار دی. او په دې باندې ما د مخکې ورځو کې تفصیلي خبره کړې وه، د مشرانو ته پیغام چې د بچو د لوڼو د زامنو په ودونو پورې هسې ټوغې مه کوئ. چېرې دا جنۍ مور وایي زما داسې خوښه ده دغه پلانۍ، هغه هلک ورته چغې وایي زما نه ده خوښه، دا وایي زما خوښه ده. نو ستا دې خوښه شي که نه، خو د هغه خو نه ده خوښه، ژوند خو به ورسره هغه تېروي، دا ظلم دی. دغه شان چې جنۍ راضي نه وي، جنۍ نه ده راضي، نو دا د جنۍ سره هم ظلم دی چې په زور زبردستي د هغې نکاح کړي. ځکه چې لنډه خبره دا ده، ژوند ټول دغه هلک او جنۍ تېروي، دا نه پلار تېروي، نه تره او نه کاکا او نه ماما تېروي. په دې ټیم کې خو تا سینه وټپوله چې موږ څه غواړو هغه وکړو، خو وروسته به یې څه کېږي. نو د الله نه یېره پکار ده. او ذکر رسول صلی الله علیه وسلم چې لا تنکح البکر حتی تستأذن، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث ده چې کله یو پیغله جنۍ واده کېږي نو د هغه وخته پورې به د دې نکاح نه تړلی کېږي چې څو پورې د دې نه اجازت او د دې د رضا معلومات نه وي شوي. نو یو خو دې کې دا خبره غلطه ده. او سبحان الله موږ په خپلو سترګو لیدلي ده او ترې خبر یو چې کوم واده کې هلک نه راځي یا پکې جنۍ نه راځي او مستقبل کې دا واده چېرته هم نه کامیابېږي. کامیابېږي؟ ها، نادرا داسې شوي دي، نادرا ډېر لږ چې یو بل یې نه و خوښ او چې میلاو شو نو یو بل سره یې زړه ولګېدو، خو دا ډېر کم کېږي. نور چې دا اول نه هلک په زړه کې دا چې ولي که نه چې دا جنۍ زما نه ده خوښه، نو بیا ورسره نه برابرېږي، یا جنۍ وایي چې زما نه دی خوښ. نو یو خو دې کې دا غلطه مسله، غلط کار دی چې بغیر د هلک د رضا نه دله جنۍ کوي. نو لازم مور پلار وایي چې ته به لازم کړي. دې ټیم کې د انکار کولی شي او کول پکار دي. یو سړی مور پلار به خفه شي، هېڅ خبر نه، الله ته په دې نه رانیسي چې نه کېږي. ها، ګنجایش کېږي او ته ګزاره کولی شي، نو بیا د مور پلار ومنه، الله به دله اجر درکړي. خو که ګنجایش نه کېږي او تا ته پته لري چې ګزاره نه کېږي او زما ژوند هم تباه کېږي او د جنۍ هم تباه کېږي، نو بیا په تا لازم دي چې ته انکار وکړي، لازم دي په تا باندې چې ته انکار وکړي، ځکه چې دا د دوو ژوندونو مسله ده. صرف مسله دی نه چې مور پلار خوشحاله شو که خفه، خوشحاله شو بیا د هغې نه بعد څه دي. نو که داسې ټیم کې مور پلار خفه هم شي
نو الله پې تا نه رانیسي، بلکې مشرانو سره کېنول پکار دي، هغوی ته په طریقه خبره کول پکار دي چې ولې زما ژوند خرابوئ او ولې د پردی لور ژوند خرابوئ، ولې زموږ ژوند خرابوئ، تاسو په طریقې د هغوی ته خبره وشي. او دلته یو مسله هغه ده، ګوره د دې هلک د هغه جنۍ خور خوښه ده، که دا واده وشو یعنی غالب ګمان، خبره ګمان کېده خو غالب ګمان دی، غالب ګمان دا دی چې د دې واده نه بعد به دا هلک د دغه جنۍ د دې خور سره رابطې ساتي او د دې سره به لین دین جوړوي، او داسې ډېر شوي دي دقه د هغې سره به تعلقات او د دې ژوند خو تباه شو، دا خو به د په نکاح کې ناست او شیطان ته موقع میلاو شي چې اوس خو دا جنۍ ستا په رشته کې ده او ځي راځي او ته ورته دا ووایه ته ورته داسې ووایه، نو دا یو بله لار کولاو شو. او اخره کې موږ د رور ته هم دا نصیحت کوو چې دغه جنۍ زما خوښه ده، یو دا ټکې دې کې دا خبره یاده کړي، دغه جنۍ زما خوښه ده، طریقه د هغې دا ده چې ته مشرانو نه دغه جنۍ وغواړې، که جواب هغوی داسې درکړو چې یاره موږ یې نه درکوو، نو بیا د هغې نه بعد به ورسره بلکل رابطې او هېڅ نه ساتي. دا ګوره نشته په اسلام کې چې ته د ځان نه د جنۍ سره رابطې ساته او هغې سره لین دین ساته، که دا جنۍ راضي هم شي که نه او مشران یې پرې نه راضي د تا سره نکاح نه شي کولی، او دا د فحاشۍ دروازې کولول دي. دا کوم ځای کې راغلي چې ځان له جنۍ ګوره او په خپله ورسره رابطې کوه، که بالفرض جنۍ دې خوښه شوه او جنۍ هم داسې نه خوښېږي چې لارو کوڅو کې او د ته ناستې ډډې دي ګوري پردو جنکو ته ګوري، مور پلار خبره وکړه یا چا کور کې بحث وکړي چې یاره پلاني کور کې جنۍ د ډېره ښکلې ده، یا د یو وخت کې ولیده نظر یې به پرېوتو هسې او خوښه شوې ده، لاړ شه معلومات وکړه په صحیح طریقې سره، کېدله درکړه صحیح ده، که درې نه کړه نو په اسلام کې ګوره د عشق مشق د قیسې او په زوره جنۍ تختول او ودونه کول دا په اسلام کې رهي تصور نشتی. ګورئ اسلام پاکه معاشره غواړي، پاکه، د چا لور خور دې خوښه ده ورشه مشران ځان سره بوځه ویې غواړه، دله درکړه ډېره ښه ده، درې نه کړه هم ډېره ښه ده، او د دې نه به دشمنۍ مشمنۍ هم نه جوړي. موږ کې بله مسله دا ده زموږ پښتو معاشره کې، لکه که اوس زه د چا کور ته ورغلم او خپل زوی له رشته کو هغوی موږ یې نه درکوو، دا اوس دشمني شوه. لکه دې کې دشمنۍ ته څه ضرورت دی؟ کېدای شي زما د زوی کې نقصاني هغوی هغه نقصان ته کتلي خپله لور نه ورکوي، ولې دا خلکو باندې لازم دي چې زه د چا دروازې له ورشم چې هغه ما لور خور راکوي څه؟ دا خو د یو انسان لور ده، د زړه ټوټه ده، رالویې کړې ده، ځان یې پرې ستړی کړی دی، ته به دې بیا خفه کېږي. او اکثر دا خویندې دا چلونه ډېر کوي، رور ته ووایي که نه وایي زما دې زوی له به دا جنۍ راکړي اوله نه ورکړي، بس وایي موږ ورسره ختمه کړې ده، رور وایي موږ ته نه و. او دا رونه هم د یو بل سره ما دغه خپل بچي لکه ګوره هر انسان د خپل بچي په باره کې ښه سوچ کوي. تا د خپل بچي لپاره سوچ کړه، غوښتلي درې نه کړه، بس خبره ختمه شوه. ته دومره غټ سړی چې بیا چې د ورانې کې او دغه کې او دغه شان شوي دي، او موږ ته بیا خبر شوي چې د دې د لاسه چې یاره خفګان پکې رانه شي، هغه رشتې ته ها کړي دي، وروسته هر څه تباه و برباد شوي دي، هر څه تباه و برباد شوي دي، او بیا پکې وروسته څه کېږي نو بیا خو پښتو به لازم سر ته بیا رسوي. نو دې د ودونو په دې مسلو کې ګپ شپ مه لګوئ، د دې نه ټوکې مه جوړوئ، چې کومه خبره هغه صفا کوه او احتیاط پکې ډېر کوه.